السلام علیکم. د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینوالو په همدې هیله چې روغ او جوړ به وئ. یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم د ترکیې هیواد د سکالرشیپونو څلورمې او نهایي ویډیو ته. تر هر څه دمخه که چیرې کومو دوستانو لومړنۍ 3 ویډیوګانې نه وي کتلي او غواړي د ترکیې هیواد سکالرشیپونو لپاره ثبت نام وکړي او پرې نه پوهیږي نو دوی کولی شي لومړنۍ 3 ویډیوګانې زما په چینل باندې وګوري او یا کولی شي د همدې ویډیو لاندې زه به د 3 وړو لینکونه درکړم، تاسو کولی شئ د همدې ځای هم وګورئ. نو دوستانو خو تر هر څه دمخه که تاسو غواړئ ورته ویډیوګانې همدا ډول د ساینس او ټکنالوژۍ د بدلونونو په اړه او همدا ډول د دندو ترلاسه کولو لپاره د انلاین ثبت نام او نورو برخو کې خوندورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ نو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د زنګ نشان ووهئ تر څو هر وخت لپاره داسې ویډیوګانو څخه برخمن شئ. نو دوستانو راځو عملا پر وروستۍ ویډیو باندې فیل کوو. مخکې ویډیوګانو کې موږ تاسو ته دغه معلوماتو درج کول ښودلي وو چې څه ډول موږ کولی شو د ترکیې هیواد د سکالرشیپونو لپاره کوم معلومات چې دوی غواړي هغه موږ درکړو چې موږ په 3 ویډیوګانو کې تاسو ته دا وښودو. اوس راځو د اپلای مرحله ده چې د لپاره به تاسو دلته راشئ هوم ته، هوم پیج ته به راشئ. یو ځل بیا لوګین کیږو. نو دوستانو راځو دلته هوم پیج ته. کله چې تاسو هوم پیج ته راغلی د هغې نه وروسته دلته که چیرې تاسو لیسانس ته اسناد داخل کړي وي دلته به بیچلر ډګري باندې کلیک وکړئ. چون موږ ماسټري ته داخل کړي ځکه دا ناټ سیوټیبل دی. نو دلته که تاسو او پی ایچ ډي هم ناټ سیوټیبل دی خو موږ ماسټري لپاره اسناد داخل کړي وو نو ځکه موږ دلته اپلای کولی شو. دا برخه دومره مهمه نه ده، دا کوم بل پروګرام دی. نو دې لپاره که چیرې موږ غواړو ثبت نام وکړو دلته موږ ته یو میسیج راکوي چې what did you do after your graduation from high school، یعنې تاسو د مکتب د فراغت څخه وروسته چې کول. دلته I worked یا مثلا ما زده کړې کولې. دلته دوستان یو شی تاسو ورته انتخاب کړئ. نو دلته به تاسو په ډسکریپشن کې د هغې برعکي اضافي معلومات ولیکئ هر څه چې تاسو کول. نو د هغې نه وروسته راځو موږ سیو باندې کلیک کوو. نو دوستانو دلته راځو یو ځل بیا په اپلای باندې کلیک کوو. دلته دوستانو تاسو ته یو میسیج درکوي اټینشن به راکوي، یعنې تاسو د معلومات دې خاطر دغه یو اټینشن یو میسیج درکوي چې تاسو چې کوم معلومات مخکې له مخکې په دغې برخو کې درج کړي هغه تاسو په یو ځل بیا وګورئ. یعنې د هغې نه وروسته که تاسو دلته کلیک وکئ اوس دغه که دلته مثلا تاسو کلوز کئ په دې کې بیرته ایډیټ کولی شئ. خو که چیرته دلته یو ځل سټارټ اپلیکیشن باندې کلیک وکئ نو بیرته بیا په دې معلوماتو کې تاسو ایډیټ نه شئ کولی. نو که تاسو اسناد صحیح داخل کړي وي راځو دلته موږ په سټارټ اپلیکیشن باندې کلیک کوو. نو کله دوستانو چې په دې باندې کلیک وکئ تاسو ته داسې یوه نوې صفحه راځي. نو دوستانو د هغې نه وروسته به موږ جنرال کنډیشن فار اپلیکیشن لپاره تاسو لپاره عمومي معلومات درکړل شوي دي چې که چیرې مثلا تاسو غواړئ د ترکیې هیواد سکالرشیپونو لپاره ثبت نام وکئ نو تاسو عمر باید یعنې تاسو باید د 1990 کال د اوله میاشتې د اول تاریخ څخه مخکې نوی پیدا شوي. په همدې ډول نور اضافي معلومات یې کولی شئ تاسو ولولئ. دې نه وروسته موږ دلته چک مارک لګوو او راځو په سیو باندې کلیک کوو. نو دوستانو د هغې نه وروسته موږ راځو لیټر اف انټینټ په دې باندې کلیک کوو. دغه برخه ډیره زیاته مهمه برخه ده او معمولا اکثریت محصلین چې د ترکیې هیواد سکالرشیپونو ته جذب کیږي همدغه لیټر اف کنټینټ دی یا ستاسو ریسرچ پلان دی چې تاسو ولې غواړئ د ترکیې هیواد سکالرشیپونو کې زده کړې وکئ. نو دلته دوستانو ستاسو نه مختلفې پوښتنې کیږي. سبجیکټ مثلا اف سټډي ورک ټایټل مثلا ځینې پوښتنې دي کولی شئ دا تاسو بیا په خپله ولولئ. مثلا تاسو نه دا پوښتنې کوي چې تاسو
ولې غواړئ په ترکیه کې زده کړه وکړئ، تاسو په کومه برخه کې ډېر مهارت لرئ او ستاسو پلان څه شی دی، ولې تاسو دغه موضوع انتخاب کړې ده چې په دې کې مثلا تاسو زده کړې ترسره کوئ. نو دا ډیره مهمه برخه ده. کولی شئ تاسو په تفصیل ډول دغه برخه ډکه کړئ او په دې برخه کې تاسو مخکې له مخکې چې دغه برخه ډکوئ یو ځل دغه لیکنه مکملا ولولئ، دغه پوښتنې مکملې ولولئ او دغه پوښتنې ته بیا مناسب جوابونه پیدا کړئ او مناسبې لیکنې ورته پیدا کړئ او په مناسب ډول یې دلته پیسټ کړئ او دغه جوابونه ورته ولیکئ تر څو تاسو دغه سکالرشیپونو ته د ګټلو یا د اخیستلو چانس زیات شي. نو دا ډیره مهمه برخه ده او اساسي برخه ده. نو تاسو نه هیله کوم چې په دې برخه کې ډیر محتاط او دقیق اوسئ تر څو پکې غلط نشئ او ستاسو د ترکیې هیواد ته د سکالرشیپونو د ګټلو چانس زیات شي. نو دوستانو هیله ده چې دغه برخې تاسو په ښه ډول ډایې کړئ. لکه مثلا دلته سابجیکټ سټډي زه به تاسو ته لنډ معلومات درکړم. دلته ورکینګ ټایټل تقریبا 15 لغتو شاوخوا کې تاسو باید دغه راغونډ کړئ. لکه مثلا د تیزیس یا د آرټیکل یا د یوه مقالې ټایټل په شکل تاسو دغه عنوان ولیکئ یا کلیدي برخې ولیکئ. دلته به تاسو هغه مثلا د خپل دغې سابجیکټ هغه انالایز ولیکئ او دلته به تاسو د ریسرچ میتود ولیکئ. مثلا تاسو کومه ټایټل یا کوم مقاله چې تاسو غواړئ د هغې د ریسرچ میتود په کومه طریقه تاسو کول غواړئ. دلته به تاسو د خپل ریسرچ جنرال سټرکچر ولیکئ. دلته به اکاډمیک کنټریبیوشن اف سټډي یعنې په کومو هغه کې به تاسو شمولیت ورکئ. دلته به یوه ریویو ورکئ. نو تقریبا 15 مینیمم دونه لغتونه باید کوچنۍ نه وي یا حروفونه باید کوچنۍ نه وي. نو هیله ده چې دغه برخه په ښه ډول او په مناسب ډول ډکه کړئ. د هغې نه وروسته کولی شئ تاسو دغه سیو کړئ. بل دوستانو ریفرنس انفارمیشن دی، دې لپاره به تاسو ریفرنس لیټر هم آماده کړئ. تقریبا د ترکیې هیواد سکالرشیپونو لپاره 2 ریفرنس لیټر هغه ډېرې ضرور دي. ریفرنس لیټر په باره کې که څوک نه پوهېږي کولی شئ تاسو د فیسبوک ته لاړ شئ او هلته وین سکالرشیپ سرچ کړئ او یو پاڼه ده هغې کې په دې اړه معلومات درکړل شوي دي. زه به تاسو ته لنډ ووایم چې دا یو اسناد دي چې مثلا تاسو ته د یو پوهنتون یا د یوې ادارې یا د یوې کمپنۍ لخوا د ستاسو په اړه د تاییدۍ او ستاسو د شخصیت او ستاسو د زده کړو او ستاسو د کارونو په اړه یو تایید لیک دی چې مربوطه مرجع ته د دې په خاطر استول کیږي چې دا یو غوره شخص دی او بهترین شخص دی. نو په دې خاطر باندې کولی شئ تاسو دغه د کومې کمپنۍ نه یا د کوم معتبرې سرچینې نه د پوهنتون نه دا ترلاسه کړئ او ټپی کړئ او مربوطه ترکیې هیواد سکالرشیپونو ته یې راجع کړئ. معمولا دې دوو دنو ته ضرورت دی. تاسو باید دا 2 ولرئ. دلته نیم او دلته باید سرنیم ولیکئ. هماغه شخص د تخلص باید ولیکئ. دلته دوستانو تاسو د هماغه شخص د ټلیفون شماره ولیکئ او دلته به تاسو د هماغه شخص د ایمیل ادرس ولیکئ او دلته به دوستانو تاسو هماغه کمپنی نیم ولیکئ یا مکتب یا پوهنتون هر څه چې تاسو دغه ریفرنس لیټر اخیستی دی کولی شئ دلته تاسو نیم ولیکئ، دلته پوزیشن ولیکئ او دلته به تاسو هغه اسناد اپلوډ کړئ کوم اسناد چې دوی تاسو ته درکړي دي. نو د هغې نه وروسته کله چې تاسو دا اپلوډ کړئ د هغې نه وروسته که نور اضافي معلومات تاسو غواړئ درج کړئ دلته سرچ باندې کلیک وکړئ نو ستاسو معلومات درج کیږي. نو دوستانو راځو دغه برخه هم سیو کوو. دا یو دنه اضافه شو. کولی شو موږ په همدې ډول یو دنه بل هم اضافه کو. نو دوستانو موږ 2 دنې اضافه کړل. کولی شئ دې ځای نه تاسو پکې ډیلیټ او بیرته ایډیټ وکړئ. دا تاسو په لاس کې ده، کولی شئ دغه اجرا کړئ. د هغې نه وروسته دوستانو موږ راځو بلې برخې ته. هغه دوستانو دلته پریفرنس دی، یعنې تاسو په کوم پوهنتون کې غواړئ زده کړه وکړئ په دې باندې موږ کلیک کوو. دلته کولی شئ تاسو د هغو اشخاصو څخه چې مثلا په ترکیه کې دي یا مثلا د انټرنیټ نه تاسو دغه معلومات ترلاسه کوئ کولی شئ دلته خپل مربوطه څانګې
چې تاسو پکې زده کړې کوئ هغه تاسو انتخاب کوئ او کومه برخه کې چې تاسو مثلا غواړئ زده کړې وکړئ، مثلا الکتریکل انجینیرینګ. نو د لپاره دوستانو تاسو کولی شئ 3 انتخابه وکړئ، یعنی 3 انتخابه تاسو کولی شئ د 3 انتخابونو حق لرئ. نو کله دوستانو چې په اډ باندې کلیک وکړئ هره برخه چې تاسو غواړئ دا پکې انتخاب کړئ. نو د دې لپاره تاسو کولی شئ همغه انتخاب کړئ، همغه ځای هم تاسو ته ښایي په کوم برخه کې چې تاسو غواړئ زده کړې وکړئ. نو دوستانو دلته که تاسو مثلا په کومه بحث باندې کلیک وکړئ، مثلا زه دلته په الکتریک ان کمپیوټر انجینیرینګ کې دلته مثلا مونږ ته سی ټي استانبول لانګویج هر څه ډیوریشن 2 کاله هر څه مونږ ته معلومات راکوي. کولی شئ تاسو کله چې هغه سلیکټ کړئ د هغې نه وروسته دلته اضافه کولی شئ. مثلا 3 انتخابه تاسو حق لرئ، دلته مونږ سلیکټ کوو سیو کوو. نو دلته دوستانو کولی شئ تاسو دا بیرته تغییر هم کوئ، یعنی تاسو کولی شئ دا لومړنی دا هم ستاسو انتخاب ته غوروالی ورکول کېږي. مثلا که تاسو لومړنی انتخاب دا کړئ اوس غواړئ لاندې انتخاب اول کړئ نو کولی شئ دا تغییر کړئ. دې ځای نه تاسو کولی شئ دا ډیلیټ کړئ که تاسو پکې غلط شوي وئ نو دغه تغییرات تاسو پکې راوستلی شئ. دا زموږ د پریفرنس برخه وه. بل دوستانو انټرویو لوکیشن ده، یعنې که چېرته تاسو د ترکیې هیواد د سکالرشیپونو په برخه کې بریالي کیږئ نو تاسو په کوم هیواد کې غواړئ انټرویو ورکړئ، دلته به تاسو مربوطه هیواد ورته انتخاب کړئ. ځکه کله چې تاسو په ترکیې هیواد سکالرشیپونو کې اسناد وارزول شي د هغې نه وروسته تاسو ته انټرویو ته بلل کیږئ. دا په افغانستان کې په 3 ولایتونو کې دوی معمولا انټرویو اخلي، کابل، هرات او بلخ. نو دې ولایتونو کې تاسو یو انتخابولی شئ. د هغې نه وروسته موږ راځو په سیو باندې کلیک کوو. اوس راځو کولی شئ تاسو د خپل دوستانو کوم اسناد چې تاسو داخل کړي دي کولی شئ د هغې سمري اپلیکیشن وګورئ، یعنې تاسو کوم اسناد چې داخل کړي دي دا تاسو کولی شئ مکملا دلته د پی ډي اف په بڼه وګورئ. یعنې دا هغه معلومات دي چې تاسو په دغه ټولو مراحلو کې دلته داخل کړي دي او دلته تاسو کولی شئ هغه ټول وګورئ. نو دوستانو کله چې دغه پروسې خلاصې شوې د هغې نه وروسته موږ دلته راځو دې ته چک مارک لګوو او بالاخره موږ دلته په سبمیټ باندې کلیک کوو. نو کله چې تاسو په مکمل ډول هر څه خلاص شول، کله چې په سبمیټ باندې کلیک وکړئ نو بالاخره هغه ستاسو معلومات چې دي هغه لیږل کیږي. نو په دې سره د ترکیې هیواد سکالرشیپونو لپاره ستاسو ثبت نام په بریالیتوب سره پای ته رسیږي. که چیرې تاسو په دغو بورسونو کې بریالي شوئ نو تاسو ته به یو ایمیل راشي، همغه ایمیل به تاسو چې مخکې د رجسټریشن په پروسه کې ورکړی و نو تاسو به انټرویو ته وبلل شئ، کومه زون چې تاسو د انټرویو لپاره انتخاب کړی دی. نو دوستانو په همدې هیله چې تاسو د دغو 4 ویډیوګانو څخه ګټه اخیستې وي کولی شئ زما 3 نورې ویډیوګانې چې ما د ترکیې هیواد سکالرشیپونو په اړه تاسو ته اپلوډ کړي دي کولی شئ زما پر چینل باندې وګورئ. نو لاندې ډسکرپشن کې به زه لینک هم درکړم. خو که تاسو دغه ویډیو خوښه شوي وي او نورې ویډیو مو خوښې شوي وي نو لایک مو هیر نشي، ترڅنګ زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. او که غواړئ نور دوستان هم د ترکیې هیواد سکالرشیپونو څخه برخمن شي، نورو دوستانو سره هم زما ویډیوګانې شریکې کړئ تر څو هغوی هم په ښه ډول او په مناسب ډول د سکالرشیپونو ته ثبت نام وکړي تر څو د دې مشکل هم حل شوي وي. تر بیا پورې زه افضل محمد وقار له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.